سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې روغ او جوړ یې. د قندیل بلوچ په قتل کې عدالت د هغې د ورونو د معافۍ درخواست رد کړ. ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ، له نور دوستانو سره مو هم شریک کړئ. په دغه ویډیو کې به تاسو د قندیل بلوچ په اړه معلومات درکړو چې څوک ده او چا قتل کړی او ولې. ویډیو در سره حتما لایک او مخکې دوستانو سره شیر کړئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. په سوشل میډیا کې د اداکاري ویډیوګانې د لارې شهرت ترلاسه کوونکي د قندیل بلوچ په قتل کې د ملتان یو عدالت د هغې د ورونو د معافۍ خواست رد کړی دی. د قندیل بلوچ مور او پلار عدالت ته د زامنو د معافۍ او بری کولو درخواست کړی و. د وی اردو څانګې د پنجشنبې په ورځ په خپل راپورټ کې وویل د ملتان عدالت 2 ورځې په دې نقطه د بحث اورېدنه وکړه چې آیا د غیرت په نوم د قندیل بلوچ په قتل کې د هغې د مور او پلار ملزمان د هغې ورونه معاف کولی شي او که نه. قندیل بلوچ د کال 2014 د جولای په 15مه نیټه په خپل کور کې ووژل شوې وه. د اردو څانګې رپورټ وایي د هغې پلار عظیم بخش مظفر آباد په یوه تاڼه کې په خپل رپورټ کې په خپلو 3 واړو زامنو د قندیل بلوچ د قتل الزام لګولی و. د قندیل بلوچ د پلار د رپورټ وروسته پولیس د هغې 2 ورونه ونیول، یو پکې د هغې د وژلو اعتراف وکړو، بل په ضمانت آزاد شو او دریم ورور یې تر اوسه پورې مفرور ګرځي. خو 2 ورځې وړاندې عظیم بخش عدالت ته خواست وړاندې کړو چې د قندیل بلوچ د مدعي په حیث هغه او د هغه میرمن زامن بخي، نو ځکه د عدالت د هغوی د بری کولو امر وکړي. سرکاري وکیل عدالت د قندیل بلوچ د مور او پلار د درخواست مخالفت وکړو او د عدالت څخه یې غوښتنه وکړه چې دغه درخواست دې رد کړي. ځلي پراسیکیوټر یا حکومتي وکیل وویل د جرمونو خلاف قانون کې د بدلون وروسته د غیرت په نوم وژنه کې صلح نشي کېدی. ویډیو در سره حتما لایک او مخکې شیر کړئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب ورسره د ګونګړي نشان ووهئ.